په دې خپرونه کې د جرمني ژبې د نیبنزاتس یا د فرعي جملې جوړښت زده کوو. دا جمله څه ډول جمله ده، څنګه جوړیږي، همدارنګه das, weil, wenn, damit, ob, als یا هم den oder او aber څه ډول نښلونکي کلمې دي، څه معنا لري، کوم یې نیبنزاتس او کوم یې هاوپزاتس جوړي. راځئ دا ټول په ګډه سره زده کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. جرمني له ظریف سره یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. زه ظریف سنگر یم او په دې چینل کې د جرمني ژبې په اړینو ګرامرونو او اصطلاحاتو باندې خپرونې جوړوم. که تاسو لومړي ځل چې دا خپرونې ګورئ نو لاندې د سبسکرایب بټن او د زنګ بټن کېکاږئ ترڅو زموږ له ټولو دغه درسونو نه ګټه پورته کړئ. راځو خپل درس ته. نیبنزاتس یا فرعي جمله. دا جمله څه ته وایي؟ لومړی دغه مثال ته پام وکړئ. Ali arbeitet viel. علي ډیر کار کوي. weil er Geld braucht. ځکه چې پیسو ته اړتیا لري. په دې جمله کې علي arbeitet viel هاوپزاتس ده، یعنی اصلي جمله ده. یو اصلي جمله له فعل او فاعل نه جوړوي او مکمله بشپړه معنا ورکوي. په دې اړه باندې موږ جلا درسي خپرونه جوړه کړې ده. د لینک یې درته دلته پورته کړم او که دلته نه په ډسکرپشن برخه کې هم تاسې کتلی شئ چې دا هاوپزاتس څنګه جوړیږي. weil er Geld braucht بیا نیبنزاتس ده یا فرعي جمله. فرعي جمله په یو وصلونکي کلمې باندې شروع کیږي، لکه په دې جمله کې weil ده او فعل گردان کیږي او د جملې آخر ته ځي، لکه braucht. او دا نیبنزاتس په تنهایی باندې معنا نه ورکوي. که موږ ووایو ځکه چې پیسو ته اړتیا لري، دا جمله بې معنا ده. سر کې باید ووایو چې علي کار کوي ځکه چې پیسو ته اړتیا لري. نو فرعي جمله یوې اصلي جملې ته اړتیا لري. فرعي جمله په یو وصلونکي کلمې شروع کیږي. فرعي جمله کې گردان شوی فعل د جملې په آخر کې راځي او trennbares verb یا هم جلا کېدونکی فعل په فرعي جمله کې نه جلا کیږي. درځئ یو څو نور مثالونه سره وګورو. Ich besuche dich. زه تا ګورم. wenn ich Zeit habe. کله چې وخت ولرم. یعنی زه تا سره لیدنه کوم کله چې وخت ولرم. Er ging spazieren. هغه قدم وهلو ته لاړ. obwohl es kalt war. سره د دې چې ساړه ول. یا ich lese ein Buch. زه یو کتاب لولم. bevor ich schlafen gehe. مخکې له دې چې خوب ته لاړ سم. دغه درې واړه جملې تاسې وینئ چې لومړی هاوپزاتس راغلی، وروسته له هغې نه کامه راغلی ده او بیا ورپسې نیبنزاتس راغلی. د نیبنزاتس په جوړښت کې په لومړي پوزیسیون کې هاوپزاتس لیکو، بیا وصلونکي کلمه، بیا فاعل، بیا هر نور هغه څه چې په جمله کې راغلي ول او په آخر کې د نیبنزاتس فعل لیکو. فعل باید گردان شوی وي او د جملې آخر ته ځي. Ich besuche dich wenn ich Zeit habe. په همدې ډول دغه نور مثالونه هم لیکل کیږي. Er ging spazieren obwohl es kalt war. یا ich lese ein Buch bevor ich schlafen gehe. دلته اوس په لومړي پوزیسیون کې هاوپزاتس راغلی، په دوهم کې کونیکټوه یا وصلونکې کلمه راغلی چې دا تر ټولو اړینه ده. دریم پوزیسیون کې زوبیکټ یا فاعل راځي، ورپسې د جملې نورې برخې او په آخر کې فعل راځي. دغه جوړښت د جملې چې لومړی هاوپزاتس راځي بیا نیبنزاتس ډیر عام ده، خو موږ کولی سو لومړی نیبنزاتس ولیکو بیا ورپسې هاوپزاتس ولیکو. د دغه جوړښت د ویډیو په آخره کې خبرې پې کوو. په نیبنزاتس کې تر ټولو اړینه برخه دغه کونیکټوه یا نښلونکې کلمه ده. دا په څو ډوله دي او څه معنا ورکوي. په عمومي ډول کونیکټوه په درې ډلو باندې ویشل کیږي. لومړۍ ډلې ته یې وایي کنیوکسیونن یا کنجکشن چې په انګلیسي کې ورته وایي، لکه weil, da, als, wenn, das, ob, obwohl, seitdem, nachdem. په همدې ډول دغه کلمې درس دانې دي. شاوخوا درس دانې کلمې دي، کنیوکسیونن دي چې نیبنزاتس جوړوي. دومه ډله یې Fragewörter دي، هغه سوالیې کلمې لکه wer, was, warum, wieso, weshalb. دا اصلي او ترکیبي چې ټول را یوځای کوي 25 کلمې جوړیږي. او دریمه مهمه ډله یې ریلیټیو پرونومن دي یا نسبي ضمایر لکه der, die, den, dem. په همدې ډول څلور ډوله ریلیټیو پرونومن لرو او څلور ډوله قضیې دي، نومیناتیو، اکوزاتیو، داتیو او ګینیټیو، چې سره ضرب یې کوي نو 14 دانې جوړوي.
اوس دغه ټولې کلمې چې را یوځای کوي تقریبا 80 کلمې شاوخوا جوړیږي او کیدای شي تاسو فکر وکړئ چې دا خو ډېرې دي او سخته دي، خو داسې نه ده. ټولې ډېرې نه کارول کېږي. له آینس نه تر بې آینسه پورې یو څو دانې اړینې دي چې باید حتما ستاسو زده وي او په دې ویډیو کې مو راخیستې دي. زه یې چې په تفصیل سره لومړی له کانیوکسیونن نه شروع وکړو. بایشپیله کانیوکسیونن، مثالونه د ارتباطي تورو لپاره. لومړی ارتباطي توری مشهور ده وایل. وایل په معنا دی ځکه چې. Ich mache heute keinen Sport. زه نن ورزش نه کوم. weil ich sehr müde bin. ځکه چې ډیر ستړی یم. بل مشهوره کانیوکسیون ده دا. دا هم د وایل په څیر ځکه چې معنا ورکوي. دا چې یا ځکه چې. خو فرق یې دا ده چې په دې کې دلیل باید ټولو ته معلوم وي. لکه da das Wetter so schön ist, دا چې هوا ښکلې ده، machen wir ein Picknick im Park. نو موږ یوه میله په پارک کې نیسو. نو دلته دا چې هوا ښه ده دا ټول ته دلیل معلوم ده. کله چې دلیل معلوم وي له دا نه کار اخلو او کله چې دلیل نه وي معلوم له وایل نه کار اخلو. خو د دا جمله کې تاسې ګورئ چې دلته نیبن زاتس په سر کې راغلی. د دې د سټرکچر یا د جوړښت په اړه باندې د ویډیو په آخر کې منتظر اوسئ. wenn په معنا دی که چیرې یا کله چې. Ich habe Stress. زه سترس لرم wenn ich nicht für die Prüfung lerne. کله چې ازموینې لپاره درس ونه وایم. als هم کله چې معنا ورکوي. Sie hat geweint. هغې ژړل als sie das erste Mal zur Schule gegangen ist. کله چې لومړي ځل ښوونځي ته تله. when او als دواړه کله چې معنا ورکوي، خو when هغه عمل ښکاره کوي چې تل څو وارې ترسره کیږي. لکه په لومړي مثال کې هر دفعه چې زه درس ونه وایم نو سترس مې نیسي. د دې لپاره باید when وکاروو. خو هغه عمل چې یو دفعه په تیره زمانه کې ترسره سوی وي د هغې لپاره als کاروو. هغې ژړل کله چې لومړي ځل مکتب ته تله. das په معنا دی چې. Ich hoffe, زه هیله لرم dass das Wetter morgen besser wird. چې سبا ته هوا ښه شي. زه هیله لرم چې سبا ته به هوا ښه شي. damit تر څو. bitte sprechen Sie langsam. مهرباني وکړئ ورو خبرې وکړئ. damit alle Sie verstehen können. تر څو ټول پوه شي. bevor مخکې له دې. Bevor ich zur Arbeit gehe, trinke ich immer einen Kaffee. مخکې له دې چې کار ته لاړ شم تل یوه قهوه څښم. nachdem وروسته له دې. nachdem wir nach Hause gegangen sind, erzähle ich dir alles. وروسته له دې چې کور ته لاړ شو زه هر څه درته وایم. falls که چیرې معنا ورکوي شرطیه جمله ده په دې شرط چې. falls du dich verspätet که چیرې ناوخته دې کړه schreib mir bitte eine Nachricht. نو یو پیغام راته ولیکه. bis تر څو پورې. ich warte hier bis du zurückkommst. زه به دلته انتظار وکړم تر څو پورې چې ته بیرته راځې. دلته نو تاسې اوس وګورئ bis du zurückkommst nebensatz ده. zurückkommen یو trennbares verb ده، جلا کېدونکی فعل ده. خو ځکه چې په nebensatz کې راغلی ده د zurück کلمه له kommen نه ده جلا سوې. ګردان سوی ده د دو لپاره kommst du kommst خو جلا سوی نه ده. ob په معنا دی چې معنا ورکوي خو ډیر د غیر مستقیم سوال لپاره کارول کیږي. بیلګه es ist mir egal ob du mitkommst oder nicht. ما ته توپیر نه کوي چې را سره ځې او کنه. غیر مستقیم سوالیه nebensatz کې جوړیږي. ډیر اړینه موضوع ده. راځئ چې لږ په تفصیل سره زده کړو. indirekte Fragen mit ob. ob د غیر مستقیم سوال لپاره کارول کیږي. هغه سوالونه چې جواب یې یا nein وي یا nein Fragen. د بیلګې په ډول direkte Frage یا مستقیم سوال په دغه ډول ده. haben Sie dieses Buch im Laden؟ آیا دا کتاب په پلورنځي کې لرئ؟ مستقیم یې سوال کړی. د ورب د جملې سر ته راغلی. په سوالیه کې همداسې. خو indirekte Frage بیا په دې ډول کیږي.
darf ich fragen کولای سم وپوښتم ob Sie dieses Buch im Laden haben چې دا کتاب په پلورنځي کې لرئ کولای شم وپوښتم چې دا کتاب په پلورنځي کې لرئ بل مثال direkte Frage kannst du zur Party kommen آیا ته کولای شې محفل ته راشې مستقیم یې سوال کړی direkte Frage ده indirekte کیږي Ich möchte wissen ob du zur Party kommen kannst زه غواړم پوه شم چې ته محفل ته راتلی شې او که نه ja oder nein indirekte Fragen mit Fragewörter غیر مستقیم سوالیې د سوالیې کلمو په استفادې سره wer was wann warum او wie پوښتنیزې کلمې دي چې موږ پکې د نیبنزاتس په کومک سره غیر مستقیم سوالیې جوړولی سو په دغه ډول لکه wer په معنا د څوک direkte Frage کیږي wer hat die Tür geschlossen چا دا دروازه تړلې ده مستقیم یې سوال کړی indirekte Frage کیږي weißt du wer die Tür geschlossen hat آیا ته پوهیږي چې چا دا دروازه تړلې ده wer د کنیکټوا یا د وصلونکي کلمې په توګه کارول شوی او فعل د جملې اخر ته تللی ځکه نیبنزاتس ده weißt du hauptsatz ده په دې جمله کې او په indirekte Frage کې ستاسې لاس خلاص ده چې هر ډول hauptsatz کاروئ د سوالیې لپاره لکه زه وایم hast du eine Idee wer die Tür geschlossen hat یا ویلی سم ich weiß nicht wer die Tür geschlossen hat یا ویلی سم darf ich dir fragen wer die Tür geschlossen hat په دغه ډول باندې تاسې کولی شئ indirekte Fragen جوړ کړئ بل مثال wenn هم څوک معنا ورکوي خو په اکوزاتیف حالت کې direkte Frage کیږي wenn hast du eingeladen څوک دې رابللی دي indirekte kannst du mir sagen wenn du eingeladen hast کولی شې راته ووایې چې څوک دې رابللی اوس مو چې direkte او indirekte Fragen زده کړله نو تنها indirekte Fragen باندې نور مثالونه کار کوو wann څه وخت kannst du mir sagen wann der Zug ankommt کولی شې راته ووایې چې څه وخت اورګاډی راځي wo چیرته یا کوم ځای کې ich möchte wissen wo du gestern war زه غواړم پوه شم چې چیرته وې پرون ته یا زه غواړم پوه شم چې ته پرون چیرته وې warum ولې ich verstehe nicht warum du so wütend bist زه نه پوهیږم چې ولې ته دومره غوسه یې wie څنګه sagen Sie mir wie ich das Problem lösen kann ما ته ووایئ چې څنګه دا ستونزه حل کولی شم راورسیدو غلطیف زاتس یا نسبی جملې ته غلطیف زاتس چې په غلطیف پرونومن سره جوړیږي یعنی نسبی ضمیرو سره جوړیږي یوه بڼه یا ډول د نیبنزاتس ده د بیلګې په ډول der das ist der Mann der gestern einen Unfall hat دا هماغه سړی ده چې پرون یې حادثه کړې وه دلته دغه ډیا چې په زیړ رنګ باندې ښکاره کیږي دا آرټیکل نه ده دلته غلطیف پرونومن ده د دې نسبت ښیي له hauptsatz سره das ist der Mann دا هغه سړی ده der gestern einen Unfall hatte چې پرون یې حادثه کړې وه یا په دې ډول die das ist die Frau دا هماغه ښځه ده die mir geholfen hat چې ما سره یې مرسته کړې وه غلطیف زاتس کله کله د hauptsatz په منځ کې راځي او hauptsatz په دوو برخو باندې ویشي لکه دغه مثال das Kind هغه ماشوم das im Park spielt چې په پارک کې لوبه کوي ist mein Cousin زما د تره زوی ده دلته تاسې وینئ چې das im Park spielt غلطیف زاتس ده چې نیبنزاتس یې په دوو ډلو ویشلی das Kind ist mein Cousin دا hauptsatz ده ریلیټیو زاتس یوه جلا اړینه او اوږده موضوع ده چې نومیناتیف اکوزاتیف داتیف او ګینیتیف بڼې لري په دې باندې به بیا په بله خپرونه کې په تفصیل سره خبرې وکړو په دې خپرونه کې همدومره پوه سئ چې ریلیټیو زاتس هم د نیبنزاتس یوه بڼه ده دلته اوس غواړم چې دوه اړینو مطلبو ته اشاره وکړم لومړی دا چې موږ کولی سو لومړی hauptsatz بیا نیبنزاتس ولیکو
لکه ich besuche dich wenn ich Zeit habe. او کولای سو چې nebensatz د جملې سر ته راولو لکه wenn ich Zeit habe کله چې زه وخت ولرم کامه اوس Hauptsatz لیکو خو Hauptsatz فعل سر ته راځي besuche ich dich. Wenn ich Zeit habe besuche ich dich. نو پوزیشن 1 کې nebensatz لیکل کیږي او پوزیشن 2 کې das verb یا فعل لیکل کیږي. که دقت وکړئ دا د Hauptsatz هغه قانون چې باید فعل په پوزیشن 2 یا دومه جای کې وي همغه قانون دلته پلی سوی ده. دا د لومړی موضوع او دوم مهم مطلب هغه کوردینیرنده کنجکسیونن دي نښلونکي کلمې چې فرعي جمله نه جوړوي. یو څو دانې نښلونکي کلمې یا کنجکسیونن لرو چې هغه فرعي جملې نه جوړوي. مشهور یې ده دن په معنا دی ځکه چې زه پیغام چې تاسو دې کلمې ته منتظر وئ. دن د وایل په څیر ځکه چې معنا ورکوي خو nebensatz نه جوړوي. د بیلګې په ډول ich bin müde زه خسته یم ستړی یم denn ich habe nur wenig geschlafen ځکه چې ډیر لږ خوب مې کړی ده. دلته نو دغه den تاسو ګورئ چې د haben فعل په پوزیشن 2 کې ده د جملې اخر ته نه ده تللی یعنی nebensatz نه ده جوړ کړی خو وایل بیا nebensatz جوړوي. د den نور ملګري چې دي یا نور کنجکسیونونه چې دي هغه ده und aber oder. د بیلګې په ډول ich lese ein Buch und du schaust einen Film. زه کتاب وایم او ته یو فلم ګورې. Er will mitkommen aber er hat keine Zeit. هغه غواړي چې راشي خو هغه وخت نه لري. Möchtest du Kaffee oder willst du Tee? قهوه غواړې که چای ته دې زړه کیږي. نو په دې هیله چې nebensatz مو زده کړي وي او دا چې den او وایل سره څه توپیر لري. ښه دومره معلومات راټولول دینه ویډیو جوړول ډېرې زیاتې انرژي ته ضرورت لري او دا انرژي ستاسې په لایک ښایسته کمنټونو باندې او داسې دا ویډیو له ملګرو سره شریکوئ تر څو زه پوه سم دا ډېرو خلکو ته رسیږي او ډېر خلک له دې نه ګټه پورته کوي زما انرژي بیرته پوره کیږي. بریالي اوسئ کامیاب اوسئ ښه ذهن ولرئ تر بلې خپرونې ښې چارې.